ډاکټر ناکامورا پر ځای باندې بل کس جاپانی ډاکټر ټاکل شوی دی. دا چې دغه جاپانی ډاکټر څوک دی، له کومه ځایه راغلی ده، څومره تجربه لري په دې کارونو کې، آیا د ناکامورا د ماموریت بشپړولو لپاره به کافي کار یا تجربه ولري؟ مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جاپاني الاصل افغان ډاکټر ناکامورا د پاتې کارونو او ماموریت د بشپړولو لپاره د پی ام اس ادارې ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکلی دی، چې هغه به په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا نیمګړی ماموریت بشپړ کړي. په دې اړه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړی دی او ویلی دی چې د ډاکټر ناکامورا پر ځای ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. ډاکټر ناکامورا چې د آبادۍ اتل ورته ویل کېده او په ننګرهار کې ډېرې شاړې ځمکې آبادې کړې وې، کانالونه یې جوړ کړي وو، ستر پارک یې هم جوړ کړی وو او غوښتل یې چې اوبه مهار کړي. هغه د ننګرهار په جلال آباد ښار کې څه وخت مخکې په یو برید کې ووژل شو. د ډاکټر ناکامورا پر مړینه افغانان سخت خواشیني شول. د هغه جسد ته ولسمشر غني په خپله اوږه ورکړه او د هغه له کورنۍ سره یې جاپان ته ولیږه. په کابل کې د جاپان سفیر په یوه غونډه کې ویلي وو چې دوی به د ډاکټر ناکامورا کارونو ته دوام ورکړي او هغه پیل کړي کارونه به نه یوازې په ننګرهار ولایت کې مخکې یوسي، بلکې دغه کارونه به ټول افغانستان ته هم وغځوي. همداراز ولسمشر غني بیا په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به هم د ډاکټر ناکامورا نیمګړي کارونه بشپړوي او د هغه له لورې پیل کړي ټولې پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بیا په خپله فیسبوک پاڼه د ننګرهار لپاره د 20 په نوم دغه خبر خپور کړی دی او تر څنګ بیل زیری دا ورکړی دی چې د ترکیې هیواد د معارف فاونډیشن به ډېر ژر د نجونو لپاره د نوي افغان ترک د لیسې د ودانۍ چارې پیل کړي. هغه همداراز وایي د افغانستان دښمنان که دا فکر کوي چې په انتحار، انفجار او وژنو به افغانستان خلک له منځه یوسي او دا سیمه به کنډواله کړي، د دوی به دا خوب پوره نه شي. دا هیواد او دا سیمه به جوړیږي او ترقي به کوي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه خبردار او مطلب څخه آګاه واوسي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتل.